انسان همیشه د نامعلومه شیانو د لټون په سفر کې دی. له هغه وخته چې موږ په ځمکه قدم ایښودی، زموږ تجسس موږ هغه ځایونو ته بولی یو چې هیچا ته ورتګ اسان نه و. موږ د سمندر جوړې لمس کړي، د غرونو څوکې مو تسخیر کړي او هڅه مو کړې چې هغه رازونه افشا کړو چې فطرت زموږ نه پټ ساتلي. څو ځینې ځایونه داسې دي چې د خپل ښکلا ترڅنګ یو عجیب ویره هم لري. دا هغه ځایونه دي چې قدم اښودل پکې زړونه درزوي. هر سوری پکې یوه کیسه بیانوي او چیتیا پکې د چغو غوندې برېښېږي. نن موږ تاسو ته د ځمکې تر ټولو وحشتناکو او لا نه کشف شوو ځایونو سیر درکوو. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ او دا هم راته ووایئ چې ستاسو د سیمې تر ټولو پټ او ویرونکی ځای کوم دی. شاید موږ یې په راتلونکي ویډیو کې وڅېړو. د ویډیو سفر پیلېږي له جاپان څخه، چیرې چې د ژوندیو انسانانو پرتله د ګوډیو شمېر زیات دی. دا خاموشي ګوډې تاسو ته ګوري داسې چې کوکې ژوندي موجودات وي. ویل کېږي یو دلته سلګونه خلک اوسېدل، خو د وخت په تېرېدو سره یا مړه شول یا یې دا ځای پرېښود. اوس دا سیمه تقریبا خالي شوي، خو بیا هم مکمل ویرانه نشي بلل کېدی. څنګه چې یوه ښځه د خپل آزاد شوي غزیزانو د یاد لپاره د هغوی په انداز ګوډۍ جوړوي. نن دلته له 400 زیاتې ګوډۍ شته چې په کورونو، بس ټاپونو او ویرانو ښوونځونو کې موجود دي. کله چې تاسو دلته قدم کېږدئ داسې احساس کېږي لکه یو ورکې نړۍ ته چې داخل شوي یاست. دا ګوډۍ له کړکیو نه ګوري، د هوا په لګېدو یې کالي خوځېږي، خو دوی هیڅ حرکت نه کوي. د دوی حقیقت نږدې بټنه ذهن ته شک ورکوي چې دا ژوندي دي او که مړه. دا کلی نه یوازې ویرونکی دی بلکې یو عجیب تنهایي هم لري. اوزو برازیل ده چیرې چې د سنیک آیلینډ په نامه یو کوچنۍ جزیره ده چې د جنوبي امریکا د ساحل څخه لږ وړاندې پرته ده. دلته نه خزانې شته نه کوم حکومتي راز، بلکې دا ځای دومره خطرناک دی چې د انسانانو پر مخ بند شوی دی. په دې جزیره کې ګولډن لنس هیډ وایپر ماران په پراخه کچه کې موجود دي چې د نړۍ له زهرجنو مارانو څخه دي. ویل کېږي زرګونه کاله وړاندې دا جزیره د مینلینډ سره وصول وه، خو د سمندر د سطحې د لوړوالي له امله جدا شوه او دلته د مارانو طبیعي دښمنان ختم شول. د دې مارانو زهر دومره خطرناک دي چې د بدن غوښه سمدلاسه تجزیه کوي. د کلونو لپاره یوازې ساینسي پوهان او د لایټ هاوس ساتونکي د جزیرې ته تللي، خو اوس لایټ هاوس هم بند شو. د لرې څخه دا جزیره یو ښکلي شنه ځنګل ښکاري، خو د ابي ابو په منځ کې پروت دی. خو چې نږدې ورشي نو موت یقیني ده. د برازیل حکومت دا جزیره مکمل بنده کړې ده. ګرانو دوستانو، زموږ په لیست کې بل انګوري فورست دی چې ورته سیټي آف ټریز هم ویل کېږي. دا د جاپان د مشهور ماون پوچي د لمن لاندې یو ویرونکی او پراسراره ځنګل دی. کله چې تاسو دې ځنګل ته ننوځئ یو عجیبه خاموشي تاسو راګیر کړي. نه د هوا نرم شور شته، نه د مرغانو اواز، یوازې یو زور سکوت چې په غوږونو کې غږیږي. حیرانتیا دا ده چې دلته کمپاس هم کار نه کوي، ځکه چې ځمکه کې موجود آتشفشاني مواد سیګنل متاثره کوي. له صدیو ورسې د دې ځنګل په اړه د ورک شوو روحونو کیسې عامې دي. ډېرو خلکو هڅه کړې چې د دې ځنګل ته داخل شي، خو بیرته راستنه شوي نه دي. د ځنګل د داخلي دروازې سره په جاپاني او انګلیش ژبه خبردار لیکل شوي چې خلکو ته د خطرې اشاره ورکوي. ځینې خلک د لارې موندلو لپاره د ونو سره تارونه یا ربنونه تړي، خو زموږ دننه تیار غارونه او د وینو ترمنځ پټې لارې دومره خطرناکې دي چې د ژغورنې ټیمونه هم ډېر احتیاط سره قدم اخلي، ځکه چې دوی پوهیږي دا ځنګل خپل رازونه ساتي. اوس راځو امریکا ته، چیرې چې د پنسوالنیا یو غار د 1951 رسې د ځمکې لاندې اور سره سوځي. دا اور د سکرو کان کې ولګېده او ورو ورو یې ټول ښار ونیوه. د زهرجن ګازونو خبرونه او د ځمکې شدید تودې له امله دا ښار مکمل ویران شو. د وخت په تېرېدو سره ځمکه ځای ځای وڅنډله، سړکونه چاک شول او هر لور ته خطرناک لوګي خپور شول. حکومت د خلکو اکثریت د بل ځای ته انتقال کړو او اوس دا ښار یو وران او وحشتناک ځای ګرځېدلی دی. د سړکونو چتیا، د کورونو رنګېدلي کنډوالې او د ځمکې لاندې او چې تر اوسه هم سوځي. دا ځای یو واقعي ویرونکی ښار دی. اټکل کېږي چې دا اور به د راتلونکو څو پیړیو لپاره همداسې وسوځي. ډیون ایسلینډ نومیږي. اوس به د نړۍ تر ټولو لرې پرتې جزیرې ته لاړ شو چې د کاناډا ارټیکټیک په سیمه کې پروت دی. دا د ځمکې تر ټولو لوی غیر آباد جزیره ده، داسې ځای چې رسېدل ورته یو ستونزه او خطرناک سفر دی. د دې جزیرې ځمکه دومره ډبرینه او بېوده ده چې حیات نسور کول پکې ناشوني دي. خو دا یو ځانګړتیا دا جزیرې د ناس لپاره خورا مهمه کړي.
هو ناسا دا جزیره د راتلونکي مریخ ماموریتونو د ازمایښت میدان په توګه کاروي. د دې جزیرې شنه نه درلودونکې خاوره، سخت ساړه او سخت جغرافي شرایط دا جزیره د مریخ غوندې ښکاره کوي. همدا لامل دی چې ساینسپوهان او ماهرین د دې ځای ځمکې ته د مریخ بدل بولي او دلته تجربې ترسره کوي. د دې ځای موسم هم ستر چلنج دی. شدید سړې هوایې، واورین طوفانونه او د هیڅ ډول انساني ژوند نښې نشانې دا جزیره نور هم د نړۍ تر ټولو نامعلومه او وحشتناکه ځای جوړوي. د دیون جزیرې ته د تلونکو ساینسپوهانو لپاره دا یوه سخته او خطرناکه تجربه وي چې د څو ورځو لپاره سخت سفر ته اړتیا لري. خو د ټولو سخت یو سره د دې جزیرې هم ډبره او هره خاوره یو کیسه لري. کیسه د پټو رازونو، د ورک شوي حقیقتونو او د ساینس راتلونکو د دوی دروازې پرانیستوي. نورث سینټینل آیلینډ د هند، انډمان او د نیکوبار ټاپوګانو یوه برخه ده. خو د دې ټاپوګانو کیسه د باقي نړۍ څخه بالکل مختلفه ده. دا جزیره د یو داسې قبیلې کور دی چې له زرګونو کلونو راهیسې له مدرن نړۍ څخه بیل دی. دلته مشهد خلک سنټیلیزل بلل کیږي او نه یوازې داسې چې له اوسني تمدن څخه لرې دي، بلکې د هر ډول بهرني تماس په کلکه ردوي. کله چې هر څوک دې جزیرې ته نږدې شي نو دا قبیله پرې حمله کوي او چاته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې نورث سینټینل آیلینډ د نړۍ تر ټولو پټ او خطرناکه ټاپو ګڼل کیږي. دلته نه د مدرن وسیله شته نه ټکنالوژي، خو د دوی د لرغونو وسیلو زور دومره دی چې هر بهرني شاته تګ ته مجبوروي. په 2018 کې د امریکا یو مذهبي مبلغ هڅه وکړه چې د دې قبیلې سره تماس ونیسي، خو د دې هڅې پایله د هغه ژوند ته د پای ټکی کېښود. دا پیښه نړۍ ته یو ښکاره نښه شوه چې دا قبیله د خپلې خاورې او کلتور ساتلو ته تر هر حده پورې تیار دي. د دې جزیرې شاوخوا 3 میله د خوندیتوب حلقه رامنځته شوي تر څو هیڅوک اجازه ونه لري چې دې ټاپوګانو ته ورشي. د همدې حکومت دا ګام ځکه اخیستی تر څو د دې ټاپو طبیعي ژوند او د دې قبیلې پخواني رازونه محفوظ پاتې شي. نورث سینټینل آیلینډ موږ ته دا ښیي چې تر ننه داسې ځایونه شته چیرې چې خلک موډرن تمدن سره هیڅ اړتیا نه لري او د خپل زرګونو کلونو پخواني ژوند ته ژمن دي. خو سوال دا دی چې دا قبیله به تر کله پورې داسې پاتې شي؟ دا ستاسو لپاره یو فکر وړ ټکی دی. تاسو څه فکر کوئ؟ د دې ویډیو په اړه خپل نظر خامخا په کمنټ کې ولیکئ. او ملګرو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تاسو ته تر ټولو جالب ټکی کوم و کمنټ کې راته ووایاست. دا له زیاتو حیرانوونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې خپل ډېر خیال وساتئ. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.